السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. ملګرو زه نن تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو د انسټاګرام اکاونټ لینک له فیسبوک سره. چې تاسو کله په انسټاګرام کې پوسټ کوئ نو په فیسبوک کې به هم ورسره کېږي ډایرکټ. نو رابسو که تاسو چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. نو ورځو د ویډیو په تلو راول به راسئ انسټاګرام ته. انسټاګرام ته چې کله راغلي نو سیټینګ ته به راسئ. سیټینګ ته چې کله راغلی نو اکاونټ به دې وکلیک کړئ. اکاونټ چې کله کلیک کړئ نو په لینک اکاونټ به کلیک کړئ. لینک اکاونټ چې کله کلیک کړئ نو اوس تاسو وینئ زما انسټاګرام اکاونټ لینک دی له فیسبوک سره. نو دلته به کلیک پې وکړئ. چې دلته هم کله کلیک پې وکړو نو دلته لاندې یون لینک بټن ورکړی، دا به یس کړئ. که دا هم کله یس کړو نو تاسو کولی شئ چې ما خو ته یې ورسره کنیکټ کړو نو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ فیسبوک باندې. چې کله فیسبوک باندې کلیک وکړو نو تاسو فیسبوک راواړئ، دلته به لینک علامه راواړئ نو تاسو به شیر سٹارټ شیرینګ ټو فیسبوک دا به ووایي. دا چې کله ووایي تاسو انسټاګرام اکاونټ لینک سره له فیسبوک سره. نو اوس که تاسو غواړئ چې پوسټ وکړئ په انسټاګرام کې نو په فیسبوک کې به هم کېږي. نو تاسو ته زه درښیم چې څنګه زه یو پوسټ کوم د دغه عکس دا عکس شیر کوم په انسټاګرام کې او فیسبوک کې به هم ورسره کېږي. نو چې دا هم کله ووایي نو تاسو دلته وینئ فیسبوک علامه شنه دا آن کولی شئ بندولی شئ. تاسو غواړئ ټویټر کې هم وکړئ، ټویټر کې هم آنولی شئ، خو ټویټر سره موږ لا کنیکټ نه ده. نو ما د فیسبوک سره کنیکټ نه ده، دا به شیر کړم. چې دا مې کله شیر کړ نو دلته عکس شیر شو. نو دا موږ فیسبوک کنیکټ سره له انسټاګرام سره. نو ملګرو دا ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي وي نو چینل خامخا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ، ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو. I'm falling. Tell me why